سلامونه درنو لیدونکو په دې علاج ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه سنبال یاستئ کپتان په منځ ستاسې درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې په انځور کې ګورئ کابل نړیوال نندارتون ته راغلي یو. دلته د صنعت ورځنی نندارتون په لار اچول شوی دی او دلته کورني تولیدي شرکتونو خپل تولیدات راوړي. د دوی لیدنه کوو په تاسو باندې ګورو تر پایه له موږ سره اوسئ. بیا هم سره موږ درنو لیدونکو څنګ کې راسره یو د تولیدي شرکت مسؤل کس ولاړ دی. دوی لاسي بکسونه جوړوي. له دوی سره خبرې کوو چې دوی د لاسي بکسونو تر څنګ نور څه شی تولیدوي. سلام سړي مشئ. سلام ونکې هیلې تاسې ټولو لیدونکو اورېدونکو ډېره مننه. سلامت اوسئ. که په لومړیو کې راته نوم دې څه دی او د ورسره شرکت مو کوم ځای کې په شرکت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خلیل الله همدرد دی. د وغجیر کمپنۍ مسؤل یم. زموږ شرکت ادرس چې دی کارتچار کې دی او زموږ تولیدات چې تاسو وینئ تصویر کې د ټول لاسي صنایع دي، بوټان، دستکولان، بټوې، همدا شکل لپټاپ، بایکونه، دغه ټول تولیدات زموږ دی. خپل د وطن تولیدات دي او د وطن اصلي چرم پکې استفاده شوی، د وطن خام مواد پکې استفاده شوي. دا وارداتي نه دي، دا ټول افغانستان کې جوړېږي. ډېر ښه ماشاءالله. دا که راته ووایئ چې ستاسې فابریکه یا شرکت څومره وخت کېږي فعالیت باندې شروع کړې ده او تر څنګ څومره کارکوونکي لرئ پکې؟ بالکل تقریبا زموږ 6 کاله کېږي فعالیتونه مو شروع کړي دي تولیدات بخش کې او خوشبختانه فعلا دغه نندارتون کې مو مشترک کړی ده او د افغانستان هغه ویاړلی فرهنګي توکي یا کلتوري توکي نندارې ته وړاندې کړی ده او د خپل ټول لیدونکو نه ټول هیوادوال نه خواهش هم دا دی چې د نندارتون نه لیدنه وکړي او د افغانستان له داخلي تولیداتو نه حمایت خپلې لري. ډېره مننه. سلامت اوسئ. دغسې نندارتونونه او دغسې نمایشګاوې تولیدي فابریکو دپاره او کورنیو فابریکو دپاره څومره اغېزناکې ثابت دی؟ بالکل دا خو ډېر زیات مهم رول لري د افغانستان په اقتصاد باندې، افغانستان صنعت باندې دا ټول خودکفایي ته رسولی سي او موږ هم دا کوشش لرو چې د بایک او بوټ او دستکول بخش کې افغانستان په تېر انشاءالله په آینده 15 کالو کې څه نه څه خودکفایي ته ورسوو. ډېره مننه. سلامت اوسئ. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ زموږ هېوادوالو ته دا پیغام دی چې د خپل د افغانستان تولیداتو نه استفاده وکړي، دې لپاره چې افغانستان اقتصاد او کلتور او فرهنګ صنعت خپله وده وکړي او په پښو ودرېږي او موږ باسیانو ته ورسېږو. ډېره مننه. سلامت اوسئ. موږ ته وخت راکړه. بریالي اوسئ. بیا هم سره مشئ درنو لیدونکو څنګ کې راسره یو د دیګ بخارونو فابریکې مسؤل کس ولاړ دی. له دوی سره خبرې کوو چې فابریکه په کوم ځای کې ده، څومره وخت کې تولیدات شروع کړي. سلام سړي مشئ. وعلیکم السلام محترمه. خیر جوړه بخیر هر کله راشئ. نوم مې جنیب محمد دی، شمس بابا دیګ بخارو فابریکې مالک. ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسې راته ووایئ چې ستاسې فابریکه په کوم ځای کې موقعیت لري او تر څنګ کې دا راته ووایئ چې څومره وخت کې فعالیت باندې شروع کړي؟ زموږ فابریکه په جلال آباد ښار شیخ مصری پارک کې موقعیت لري او 4 کاله کېږي چې فعالیت باندې کار شروع کړی دی. ډېره مننه. د ورځې که راته ووایئ چې څومره تولید کوئ؟ الحمدلله اوس خو 500-600 د ورځې تولید کوو. 500-600 دانې. د یو دیګ بخار ظرفیت که راته ووایئ د څونه تر څو پورې ظرفیت لري؟ دیګ بخارونه خو تقریبا 2 قسمه موږ جوړوو او بیا په دې کې چې د مختلف سیزونه د غټه واړه لري او ظرفیت دا چې خپله وارنټي هم لري 2 کاله او ډېر وخت پورې کار کوي. ډېره مننه. داسې د وړوکي نه مطلب 1 لیټر نیم لیټر نه تر 2 لیټرو پورې تاسو موږ فی الحال د 3 لیټرو نه نیولې تر 50 لیټر پورې تولید لرو. ډېر ښه. د دیګ بخارونو تر څنګ نور څه شی تولیدوئ؟ همدا د دیګ بخار وسایل تولیدوو، مطلب شپېلکې شو، اتومات شو، نیزلې شو، خپله دیګ بخار شو. همدا ډېرې پرزې لري که نه، نو مکمل یې تولیدوو او مکمل یې بازار ته وړاندې کوو. ډېره مننه. په فابریکه کې سره څومره کارمندان په کار باندې مصروف دي؟ نو فی الحال خو 15 نفر سره په فابریکې کې داخل کې کار کوي او بیرون ته تقریبا 200 نفر ته تعداد رسېږي چې بیرون نه موږ مواد راوړي، خام مواد راوړي او نور سره مصروف دي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. که دا راته ووایئ چې دغسې نمایشګاوې او همداسې نندارتونونه د کورنیو تولیدي فابریکو لپاره څومره ګټور دي؟ ډېر ګټور دي. شکر موږ د الله نه راضي یو په همدې باندې چې په داخل کې نمایشګاهګانې جوړېږي، دې ته موږ خپل تولیدات راوړو، دا خلک یې ګوري، خلک ته استفاده کوي. کورني تولیدات دي نو زموږ ملک په همدې باندې ترقي کوي
چې هر سړی د کورني تولیداتو استفاده وکړي نو ملک به انشاءالله پیشرفت وکړي. ډېره مننه سلامت صاحب. په وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ مننه ژوندی اوسئ. بس همدغه پیغام دی چې هر سړی باید د کورني تولیداتو استفاده وکړي چې زموږ ملک مخکې لاړ شي. ډېره مننه سلامت چې موږ ته وخت راکړ. ښه وخت بریالي اوسئ.